صرف اوس تاسو لپاره مې بیا واپس په ډبي کې کېښودو. دا وینئ تاسو دا دی دا دی آیفون ایکس میکس او السلام علیکم. امید دی چې روغ جوړ به ټیک ټاک به او د ژوند په مزو کې به ښه به نن په یو نوي ولاګ کې تاسو ټولو ته هرکلی وایم. ښه به نو ټول ناول خو خبره داسې ده که نه چې زما بازار کې څه ضروري کارونه دي. اول ځمه بازار ته، بیا به راځم او تاسو ته مې پرون ویلي وو چې آیفون دی نو هغې انباکسینګ به کوم او نعیم برل پکې آی ډي جوړوي، ځکه چې اوسه پورې ما چېرته آیفون نه دی استعمال کړی. نو بیا به سټوډیو ته راځم او بیا به نور گپ شپ لګو، چېرته به ځای نه زموږ سره به ښه نو دا اوس 11 بجې دي او زه اوس روان یم بازار ته. ډېر زیات سره غرمه دي او زموږ په دې روډ باندې تاسو ته ما مخکې هم ویلي ډېره زیاته دوړه وي، خو الله دې خیر وکړي. نو اوس ځمه بازار ته او بیا گپ شپ لګو بازار کې. ښه نو دا دی زموږ د سواړی بازار مین چوکو. ښه جي نو اوس لا بازار کې یم خو څه کارونه راته لا پاتې دي او څه مې ختم کړو هغه به کوم. بیا ځم سټوډیو ته، خو اول د مانځه ټایم دی لمونځ کوم، بیا نور گپ شپ لګو. اوس رالم سټوډیو ته. بازار کار ډېر زیات لیټ کړم ځکه چې دا دي تقریبا 6 بجې شوې چې زه اوس کور ته رالم سټوډیو ته رالم. نو ډېر زیات لیټ شوم. زما کارونه چې وو هغه ډېر زیات ونه نو یو کار خو لکه هغې ډېر زیات لیټ کړم. اوس سټوډیو ته رالم او مازدیګر مونځ مې هم لا نه دی کړی، مازدیګر مونځ کوم. وایي نو روژه ماتې ده، تقریبا ټایم لږ پاتې دی، تقریبا نیمه ګنټه پاتې ده. نو زه اوس ځم بره رمیز دي په لینټر باندې کرکټ کوي، هغوی خوا ته به لاړ شم او هغوی سره به لږ ګیم وکړم. تاسو هم د ځان سره بوځم نو راځئ. رمیز دي لګیا دي په دې روژه کې او کرکټ کوي او زه ورته ولاړ یم. رمیز هله چکاو ته ووشه به 4 رن دی ته مو نه کړو پوره مړه. نو بس روژه ماتي ته ټایم لږ دی، روژه ماتو او بیا ګپ شپ لګو. روژې جو ډېر بد کړی نو روژه ماتی وشو او اوس ځم خپل کور ته او تراویح به کوو، بیا به نور ګپ شپ تراویح نه بعد لګو. نو اوس ځو کور ته، راځئ چې ښه نو دا اوس 12 بجې شوې او زه کور ته راغلی یم. تراویح م وشوې او حجرې ته رالو، خو چې رالو څنګه نو بجلي لاړه نو ما ستاسو سره ګپ شپ ونه لګو او ما وې تاسو ته به آیفون ښیم نو هغه مې درته م ونه خو خبره داسې ده چې اوس په تاسو ته آیفون ښیم، خو انفارچونیټلی داسې خبره ده چې هغه ما مخکې کوله وکړی دی په دې وجه باندې چې نعیم پکې راله آی ډي جوړوله وغیره. نو هغه آی ډي پکې جوړه هم نه کړه او هسې راله پکې مطلب هسې وسپړدو که نه، مې زه به ستاسو په مخکې راسپړم. نو اوس تاسو ته آیفون ښیم او بیا چې ما ته چا ستاسو نومونه اخیستي دي نو هغه نومونه به اخلم او بیا ما له اجازت راکوئ. نو چېرته به ځای نه، زموږ سره به راځئ چې آیفون وګورو. ښه نو وختي یو کس کمنټس کړی و چې دا هغه خراب دی. نو د نعیم سره هم داسې بالکل داسې موبایل و، د هغه خبره ټیک ده، خو بای داسې خبره ده چې دا هغه موبایل نه دی، دا هغه سیټ نه دی. هغه اوس هم لا د مصري سره پروت دی، وي چې زه به مردان ته وړم او لویه کیسه یې کوله. دا نوی سیټ دی نو راځئ تاسو ته یې ښیم. یار ما په یو لاس کیمره نیولې ده او په یو لاس باندې موبایل راخلم نو ګرانه ده. تاسو ته ما وختي ووي که نه چې دا ما یو پیره سپل دی و راغستی مې و نو صرف اوس تاسو لپاره مې بیا واپس په ډبي کې کېښودو. دا وینئ تاسو دا دی دا دی آیفون ایکس میکس او دغه څیز دی یاره. زه خو خپله باندې موبایل باندې پوهېږم هم نه پوره، آیفون مې چېرته نه دی یوز کړی، خو دا مې پیله ځل دی. نو اوس به انشاءالله دا یوز کوو، ګورو به چې څنګه ښه دی که خراب دی. او د انډرایډ یوزر یم نو اوس به راته د آیفون او د ایپل پته ولګي چې څنګه د دې څه مزه شته او که نه. ښه بھائی نو دا سیټ دی تاسو ولیدو آیفون ایکس میکس ډېر زیات زبردست دی. مې کیمره هم چیک کړه، ډېره زیاته ښکلې ده
او ان شاء الله اوس په ولاګینګ چې دی نو هغه په دې باندې کوو. ډېر زیات ښکلی به زه ټوله ورځ دا کیمره ګرځول راته ډېر زیات ګران وي که نه. زما را کیمره چې ډېره زیات درنه D5100 دا غټه کیمره ده، دا ډېره مخکنی ده زموږ سره. نو دې دا ګرځول چې دي دا راته لږ ګران دي او هر ځای کې سړی کیمره یوز کولی هم نه شي. نو اوس په انشاءالله ولاګینګ په دې باندې کوو. ډېر زیاته مزه به کوي ځکه چې کیمره هم ډېره زیاته ښکلې ده او بل دا چې موبایل هم ښه دی. نو اوس په ولاګینګ په دې کوو، ګورو به چې د دې ولاګینګ څنګه دی. خو خبره داسې ده که نه چې زه به را روان 3-4 ولاګه چې دي نو هغه لا په کیمره کومه. وجه دا ده چې زه لا په دې باندې پوره پوهېږم هم نه چې د دې نه مطلب دغه ته لیپټاپ ته وغیره اکثر دی کې دا مسلې ایپل کې چې کله کمپیوټر ته ډیټا اړی که نه نو بیا څه مسلې راوباسي. نو هغې باندې به ځان پوه کوم، د دې په کیمرا او د دې په نور سیسټم به ځان پوه کوم. نو هغې نه بعد به بیا انشاءالله په دې باندې ولاګینګ شروع کوو. او اوس داسې خبره ده چې بس یار دغه سیټ دی. نو زه خو نور نه پوهېږم، تاسو به پرې څوک پوهېږئ چې آیفون یوز کړی نو. یار نن داسې خبره ده که نه چې تاسو ته ما ویلي چې ما ته به ډېر نومونه نه اخلئ، خو تاسو بیا هم نه کلارېږئ که نه. نو دومره چې نومونه خو راته اخیستي دي، دومره چې کمنټس راته شوي دي چې زما نوم واخله زما نوم واخله. خو زه یاره ډېره زیاته مهرباني، ډېره زیاته مننه چې تاسو را کمنټس کولو. نو ما ته نن نومونه اخیستي دي تاسو کې، یو دی شایانو، بل دی انس خانو، او بل دی حسنین لودي، بل دی رضوان جان، او بل دی عبید ولی، او بل دی علی جان، بل دی ارتغل سات دی یاره کو څه نوم دی سات پکې اخر کې راځي او نوم بي سپیلنګ مال نه راځي، او بل دی توصیف نیازی، او بل دی پیزو، او دا دی فیصل خان، بل دی حیدر تنگیوال، او نوید ډیلرو، حارثو، انور، او بل دی ساجد اوډیګرامو، او سیپور خانو، او بل دی بلالو. ها بھائی نو کو چاله مې په کمنټس کې ریپلای نه ورکړي یا چا نوم اغستی ما اوس نوم نه اغستی نو ډیره زیاته بخښنه غواړم ځکه چې مطلب دومره ډیر زیات کمنټس دي تاسو، ډیره زیاته مهرباني، ډیره زیاته مننه. ټول به مې کتلی خو کو چاله مطلب غلطۍ کې جواب نه ورکړی شوی نو ډیره زیاته بخښنه غواړم. دغه شانتي زما سره انګیج اوسئ، دا شان کمنټس کوئ، ما ته وایئ ما کې مطلب غلطي نو خامخا راته وایئ. ډیره زیاته مهرباني، ډیره زیاته مننه. زموږ نننی ولاګ چې و که نه نو هغه دومره خاص نه و، ما پکې صرف تاسو ته خپل آیفون وښو او خبره دا وه که نه چې ما وې زه به ډېر زیات ښکلی ولاګ وکړم، خو زه چې سهار پاسېدم بالکل بې موډه وم او ولاګینګ رانه بیخي هېر و چې لکه مطلب نن به ولاګ کول غواړي. چې څنګه د کوره ووتم ما ته رایاد شو مې اوهو ما خو یار نن وړو کور شاټ وانغستو نو بالکل رانه هېر و. ډېر زیاته بخښنه غواړم. نو ان شاء الله څنګه چې تاسو ته مو وی کنه چې را روان ولاګس چې دی هغه بر دین خولي ځکه چې موبایل هم شته دی او غي سر بزو سره ګډه کیمرا هم یوز کوم نو دا به چې ولاګینګ به ډیر زیات مزه نه کی. او اوس مال راکې اجازه ته د سبانی ولاګه پوري د خپل ځان خیال ساتي، خپل چا پیرچل خیال ساتي. د لوی الله پامان.